نوالو ته زما ډېر لوی سلام دی او چا چې رالو زما دا فلم یې وکتو او خوښ یې کو دا د مینهوالو په ما ډېر غټ احسان دی. د عوامو ډېره شکریا ادا کوم چې ډېر په ډک زړه باندې په خوشحالۍ باندې زموږ فلم لراله او ډېر په مینه یې وکړ. زه په خپله عاشق یم او سار د اختر په پیلنۍ ورځ ما دیدن کړی دی. ډېر دې مطمئن یو موږ چې هغه سر نه راتلو جهانګیري نه جهانګیري څومره لرې دي نو مطمئن یو تی که نه خو دا خبرې ته کټ نه کې ګورې او دا د الله احسان دی. ګیټ مخې ته ولاړو موږ ورته وروره ځای نشته او 600 روپۍ ټیکټ دی که په ولاړه یې ګورئ نو په ولاړم خلک تا حال وکتو او بس دا د الله مهرباني ده. یو زموږ غوندې غریبانانو سره د خلکو مینه وکړي موږ چا د خپو خور هم نه یو. منیرو زه ټوپۍ نه راغلی یم. ټوپۍ نه؟ ها جي ټوپۍ خو ډېره زیاته لرې ده. چې په 3 بجې 2:30 بجې زمونږ ګیټ بند او بیا په ولاړم کسانو ته ویل که څوک په ولاړه راځئ خو ولاړې ځای شته او د ناستې ځای نشته نو کور دې ودانې په ولاړم ډېر ارشد صاحب هم 1 نمبر خواري کړې ده که نه الله دې ټولو له ښه کړي او زه په دې ټولو کې لکه غریب سړی یم هغه مطلب سلیمه والا دی ارشد صاحب صالح بابو الحمدلله که نه او زه غریب یم او زما غریبانانو سره دې مینه وکړه نو زه به د دې احسان چریم هیر نه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په آینه سینما پیښور کې چرته چې د پښتو نوې فلم لګېدلې دیدن. قدرمنو تاسو ته پته ده دا پښتو د فلم لسټ ډېر د غټ بجټ فلم و دی کې د پښتو د فلم څومره سوپر سٹار ټول به دی کې د خپل فن مظاهره کړي. د وخت ما سره چې کوم دوه شخصیت موجود دي سید تاکالی صاحب چې د فلم رائټر هم دی پروډوسر هم دی مکالمې هم لیکي. د وخت ما سره محمد خان بل طرف ته ولاړ دم دی فلم پروډوسر دی. کوم وګورو تاسو چې کوم دا رش ولید کوم دا حال ولید کوم غبر وسنه واکي نو یقینا دینه پته لګي چې فلم سپر هټ کامیابی حاصل کړی دا. سید صاحب محمد خان صاحب ټول وړاندې خو تاسو لا ډیر مبارکباد درکوم. ډیر مبارک شه فلم سپر هټ مهرباني دا تاسو ټول احسان دی او چې تراله اول خوستای احسان دی. د ګرانو مینوالو ته زما ډیر لوی سلام دی او چا چې رالو زما دا فلم یې وکتو او خوښ یې کو دا د مینوالو په ما ډېر غټ احسان دی. که موږ وګورو په زه دن حال ته دننه ورغلم کرسۍ ډکې شوې بیا تاسو بینچونه دغه کړه غم ډک شو بیا دلته ما یو اواز اورېده په ولاړه راشه څوک په ولاړه فلم ګوره نو ډېر خلک په ولاړه باندې فلم کتل او دا د الله احسان دی. ګیټ مخې ته ولاړو موږ ورته وروره ځای نشته او 600 روپۍ ټیکټ دی که په ولاړه یې ګورئ نو په ولاړم خلک تا حال وکتو او بس دا د الله مهرباني ده. یو زموږ غوندې غریبانانو سره د خلکو مینه وکړي موږ چا د خپو خور هم نه یو او زموږ فلم یې خوښ کو دا د دوی په ما احسان دی. تا یو ریسک واغسته دومره د غټ بجټ فلم دی جوړ کو مطلب تا پکې شاهد خان واغسته ارباز خان جهانگیر خان سواتی و عمران خټک او اصغر چې څومره د پښتو فلم انډسټري څومره هنرمندان دي تا پکې ټول واغستل نو دا یو ډېر لوی ریسک نو نو دې ټولو خلکو سره زما روزګار دی. مایل چې راشه زما یو فلم دی زموږ دا ټول آرټسټان دي د دې دا کار دی نو راشه ټول والا ټولو کور ته وارې ته لاړ شي موږ له به الله پاک راکړي که الله پاک خوښ وي که نه نو بس زما دغه سوچ په دغه سوچ مې اخیستي. بالکل که موږ وکړو مطلب څومره چې رش او څومره چې درز غوبلو څومره چې تا موږ لکه په خپله وکړو چې په ولاړ باندې خلکو فلم وکړو نو یقینا چې فلم سپر هټ کامیابي حاصله کړې ده. الحمدلله فلم زموږ ډېر ښه دی. ټول فلمونه ښه دي. زه د یو فلم الله یې ټولو له هیټ کړي او الله یې پکې موږ تاوان نه بچ کړي که نه او زما خو ټولو ته دغه دوا ده ځکه چې مکالمې ما د زوی د زاریم لیکلي شاهد عثمان صاحب هم 1 نمبر خواري کړې ده. ارشد صاحب هم 1 نمبر خواري کړې ده که نه الله یې ټولو له ښه کړي او زه په دې ټولو کې لکه غریب سړی یم هغه مطلب سلیمه والا دی ارشد صاحب صالح بابو الحمدلله که نه او زه غریب یم او زما غریبانانو سره دې مینه وکړه نو زه به د دې احسان چریم هیر نه کوم. محمد خان ټول لوړم خو تعالی ډیر مبارکباد درکوم فلم سپر هټ کامیابی سره ډیر مبارک شه. مهرباني زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو راغلی یو دومره ځان هم په عذاب کو موږ ته هم ځان راورسولو لاهور ته هم راغلي وی الله هم خوشحاله که عزتمند شئ او بیا د عوامو ډېره شکریا ادا کوم چې ډېر په ډک زړه باندې په خوشحالۍ باندې زموږ فلم لراله او ډېر په مینه یې وکړه. بس نور دغه خو تاسو ولید چې په 3 بجې 2:30 بجې زموږ ګیټ بند او بیا په ولاړم کسانو ته ویل که څوک په ولاړه راځئ خو ولاړې ځای شته او د ناستې ځای نشته نو کور دې ودانې په ولاړم ډېر خلک ولاړ دي او بس الله دې رحم وکړي انشاءالله ښه دی روان دی د خیر سره. مطلب تاسو
تاسو چې کومه خرچه کړې ده نو فلم خو نن سبا تاسو ته پته چې ګټه مټه نه کیږي کم سے کم خپل ریکوري وکړي دغه ملي خبرې بس دغه ته ډېر پریشان یو الله تم ډېر دغه کړی چې الله مونږ خو دوانه غریبانان یو سید صاحب هم ډېر اسپیرنس دی او ډېر مشکوري مداغه چې دومره دغه لږ وخت کې دا دومره کار سره جمع کړو دا فلم مونږه سر ته راورسولو ولګېدو د خیره نو ان شاء الله بس دغه د الله نه امید دی چې خدای هم پکې توانونه نه بچ کړي او دغه تاوان نه بچ نو مخکې به سړی محنت مخکې به سړی محنت کوي دغه به کوي نو ټول به خوشحالي او الله دې ټول ښه کړي ټول له دې الله کامیابي ورکړي سعید صاحب تا ډیره موده بعد دې فلم کې کیسر سنوبر صاحب راوځي بس سوچ راوسته والله بس د کیسر صاحب هم په دې سوچ راوسته چې یو هم ورسره مطلب دا هغه دغه یاري دوستي را بل ما چې سړیو ګینه په دغه پیسو موږ سره یو ډایرکټر کار کولو کنه نو موږ ویل ځای را بس په غریب سړی دی او فلم هم شکر دی بس لکه خروان دی بلدار چې بس صالح به موږ ایماندار سړی دی موږ ته پته لګه موږ سره بېایماني نه کوي کنه ایماندار سړی به پنځه وخت موږ کوي نو مطلب دا نو ان شاء الله دا غنم زما امید دی او عوام نم زما امید دی چې عوام به بیا هم راځي بیا به هم راځي او تا نم زما امید دی چې ان شاء الله ته به راځي او هر ورځ به راځي ان شاء الله بس الله تاسو لخه کی تاسو کوم مهنت کړي کوم لاور کې تاسو سره په سیټ باندې کنه تاسو کوم ستړي کړي دا کوم مهنت مو کړي نو پکار شي رنگ راوړي ان شاء الله رنگ خو وروړو دینه مخکې نور الله مالک دی کنه ولې دا د مری موسم دی یو ورځ یو شانی بل ورځ بل شانی کنه نو خدای نه سوال کو ځکه چې بچکولو والا الله پاک دی نه ځان بچکولې شم نه ما بل سړی بچکولې چې بچکی الله و مې بچکی او بس یو پتوکل او دا ته حل ویني بس دا زما لپاره ډېر ده ډېر مننه فلم وکړه ماما جی نه اوس به ګورو اوس ورته کوم فلم وګورئ دیدن فلم کې څه خبره جار سره چې دیدن فلم یاره بس دا په خوا یو فلم مصطفی خان جوړ کړو نو هغې نه بس مونږ وایو چې یاره دا وګورو دا به مو حسنه صدقه خو به پکې پاره کوو کلچر صدقه به کې راځي څه خو نه به زاړه یادونه وراته راشي هغې کې بدر صاحب وایي هغې کې بدر اصف خان و امان و بالکل یاسین ډاکټرانو او چې څوک ژوندي دي نو هغوی خدای ښه ساتي او چې څوک وفات شوي دي نو هغوی دې الله وبخي پوه شوې او خخ خلک جرمني زه ټوپۍ نه راغلی یم ټوپۍ نه او جی ټوپۍ خو ډېره زیاته لرې ده دا بس څوک نه څوک نه څوک د خاطره زاړه یادونو د خاطره بالکل السلام علیکم زه راغلی یم د جهانګیري نه سپیشل د دیدن دپاره زبردست کاسټ یې پکې اخیستی دی زبردست کاسټ یې پکې هغه ډېر وخت نه پکې کیسر سنوبر صاحب خواري کړې وه او دې پرې ولګېدو او زبردست موږ ته ډېر مطمئن یو ګانې هم پکې زبردست دي فلم هم ایک نمبر دی اکټران هم پکې بالکل زبردست دي او خبره پکې نشته خط دی ماشاءالله موږ وګورو کیسر سنوبر صاحب ډېر وخت بعد فلم جوړ کړ ډېر وخت بعد موږ دې سترګې وې زور ډایرکټر دی پوه شي او یو ښه فلم یې جوړ کړی یو زبردست فلم یې جوړ کړی ډېر ته مطمئن یو موږ چې هغه سر نه راتلو جهانګیري نه جهانګیري څومره لرې دي نو مطمئن یو تی که نه خو دا خبرې ته کټ نه کې ګورې السلام علیکم مینوالو دا فلم چې ما وکتو ما زه په خپله عاشق یم او سار د اختر په پیلنۍ ورځ ما دیدن کړی دی او کور کې پې دماغ په ښځې خواښې را ایښې ده دا دې ولې کړی دی زه چې کور ته تلې ما کور کې ویلې چې ورو رضوانه ماله دا جینۍ او کاهي وي دا مه کوئ یاره دوی نور هم راویښته نور هم راکې جذبات راوسته مطلب لو سټوري فلم دی چې چا مینه کړي چا عشق کړي د هغوی دپاره دا دیدن ډېر دا دې وګوري زړه دې مطمئن کړي پې جی